قدرت وي انرژي وي او مؤمن وي هغه اثرات به په ده کې په ظاهر کې داسې معلومیږي چې په لاره او په کوڅو کې روان وي که کثیفه شیان وویني د جامعې دپاره مضر شیان وویني چې دا لرې کوي دا مؤمنان دي. الحمدلله الحمد تاسو چې نن راغلي یاستئ د بابا مینې د صفایي د تنظیم د یو پاک او نظیفه محیط ته رامنځته کېدو په خاطر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو سره سم تاسو هغه مؤمنان چې نن مو د نبي علیه السلام د قول مطابق د پروردګار لا یزال نه تاسو په ټیلرو ثوابونه کمایي کړل. تاسو چې نن هر یو خاشاک هر یو وران شی چې د لارې او د کوڅو نه لرې کوئ تاسو فکر وکړئ چې هر قدم مو په عبادت کې حساب دی او رب لا یزال به د قیامت په ورځ باندې د دې اجر او ثواب درته درکوي. په دې کې د جناب رئیس صاحب محترم نقشبندي صاحب نه ډېره مننه کوم چې الله چې دې داسې یو چانس را په برخه کړه په همبستګۍ باندې نن په 12مه ناحیه کې سرتاسري او حشر لرو. ان شاء الله العزیز دا حشر به زموږ د دې خاورې دپاره د وطن دپاره د خپل د دې نظام د تقویې په خاطر باندې راجمع شوي یو خپلو وطنوالو ته ښیو نړیوالو ته ښیو چې دا زموږ وطن دی دا وطن په وزیرانو باندې نه جوړیږي دا وطن په مشرانو باندې نه جوړیږي دا یوازې د دوی وظیفه نه ده بلکې دا د هر افغان د هر کراچیوان نر دی که ښځه ده د دې ټول وظیفه ده چې په دې کې په ګډه سره سهم واخلو او دا خپل وطن ښېرازه کوو صفایي کې برخه واخلو. انشاءالله برخه به پکې اخلو انشاءالله لاسونه مجد کې انشاءالله صفایي به کوو انشاءالله همیش دپاره آماده یو. زنده باد احمدشاه بابا مینا زنده باد زنده باد امارت اسلامي زنده باد تاسو چې دلته راغلي یاستئ.